لوري اول دې راته پپه ویل، لوري اول دې راته پپه ویل، اوس راته ډېډي وایي څه وجه ده؟ ډېډي په پپه مې سرخي روانېږي. زه په هر څیز کې نوې والې کوم. خلک اوبه د بوسو لاندې بوځي، زه د اوبو د لاندې بوس بوځمه. په کوټه ناسته وه هلال کمیټي، موږ یې په تمه و چې میاشت به ګوري، هغه یې دوربین کې جینکو ته کتل. پښتانه داسې عجیبه خلک دی، په چم ګاونډ کې شیرینیانې ویشي چې د دشمن کری مړی وشي، او د شناخت نښه یې څه وګڼم، لونګی پټکې پښتنو وغورځول، خو د ناسوارو ګوتی نه غورځوي. حقه خبره ښه په لوړه کوه، حقه خبره ښه په لوړه کوه، د خپل ضمیر سره ښېګړه کوه. په داسې خاوره باندې ژوند تېروو چې امن غواړې نو جګړه کوه. عیش او عشرت په محلونو ګوره، محبتونه په جونګړه کوه. که پیرنګې نو یو لاس ورکوه، او که پښتون یې ګړه بړه کوه. ټیډي ته مور غوسه کې ووی بچې کټ کسڼې، ټیډي ته مور غوسه کې ووی بچې کټ کسڼې. ټیډي وی ولې زما سړی خو دنیا خوښوي. مور وله سټ ته ګزار ورکوي، غضب خدا دی د خور رښتې له چې د څوک راشي نو تا خوښوي. یو بله داسې وام چې ښځې لاړې شاه بیګم کره رښتې له، ویلې موږ شهزاده زوی له شاله غواړو، رنګین رورې میکپ وکړه بهر شو. ښځو ووي شاله پرېږده موږ دا غواړو. او څنګه خاپیرک چې په هوا د ورځې نه ګرځي، دغسې زما ښکلې اشنا د ورځې نه ګرځي. او ما یې کشر رور نه په کوڅه کې تپوس وکوي، خلک یې تنګی ځکه لالا د ورځې نه ګرځي. او ټول عمر رښتیا وزورولی یم، ټول عمر رښتیا وزورولی یم، اوس مې په دروغو شروع کړې ده. او مخکې لیوني به ګرځېدل بربن، اوس ورسره روغو شروع کړې ده. او خدایه باران وکړي او واورې پرې راووروي، خدایه باران وکړي او واورې پرې راووروي، چې دا لغړ خو د یخنۍ په زور جامې واغوندي. او اوسنو پیغلو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي. بنده وایي پرده یې اغوستي دي لنډې لنډې ګڼه دي. سنجیده شعرونه څه ووایم، داد به غواړم اجي توجه غواړم چې ستا د زلفو باد راوالوځي مستی پیدا کی، چې ستا د زلفو باد راوالوځي مستی پیدا کی. وږمه وږمه ماحول بدل ته لیوني پیدا کی، چې سپرلی نه مومي بیا دا خاوره همداسې ښه ده، چې هر وګړی فطرتن باغي باغي پیدا کی. او زما بېوسه مشرقي مینې پښتو بایللې، مغرب به ورشي که زما استاد ثاني پیدا کی. زما بېوسه مشرقي مینې پښتو بایللې، مغرب به ورشي که زما استاد ثاني پیدا کی. او دا دوه روزګاره د روانې صدای ښکلی نصیب، څوک د نیزو څوک یې تېرېږي او څوک زلمي پیدا کی. او دا خو د ننګ د پښتنې تقاضې زور وګڼې، تاریخ دې نر شي که نه بل دې ابدالي پیدا کی. ما تېر ځل هم استاذ ته یو څو شعره ویلي وو، لکه غویې د تیلي دن نه په ګاڼۍ کې زوړ شي، لکه غویې د تیلي دن نه په ګاڼۍ کې زوړ شي، لکه عمري کې دي د جیل په کوټنۍ کې زوړ شي. دنیا کې اوسي د دنیا نه ناخبره غوندې، لکه پوجي په منډو تړلو په چوڼۍ کې زوړ شي. او خلک پې کېږدي قدمونه خیږي پورته پورته، دی لکه خښته بېنوا چېرته پوړی کې زوړ شي. مننه. خلک پې کېږدي قدمونه خیږي پورته پورته، دی لکه خښته بېنوا چېرته پوړی کې زوړ شي. او دا یو استاد دی دته ټول د کام معمار وایي، په حقیقت کې دته ټول روحاني پلار وایي. باران نه پټېدم او که د زول نه پټېدم، باران نه پټېدم که د زول نه پټېدم،
مخې لی ورغلم د نول نه پټېدم او دا نن چې در په در یم د دې وجه درته ښایم زه به وړوکوالي کې سکول نه پټېدم رانجه سترګو کې اچوه نظر به پکې ډېر وي رانجه سترګو کې اچوه نظر به پکې ډېر وي تعلیم په مینه ورکه نو اثر به پکې ډېر وي او هر چا له پکار دي چې سبق په بچو ووایي وخت داسې را روان دی چې هنر به پکې ډېر وي حمله به څه وي د حملې نه مخکې بل خفه نه کړي د ګیلې نه مخکې زه خو وایم چا به م تړلي نه وي اوښه ړنده د قافلې نه مخکې او کمکله دا درته ویلي و چا چې هندوانه خوره د شملې نه مخکې د مشر کمکله دا درته ویلي و چا چې هندوانه خوره د شملې نه مخکې او مشران وایي چې هرګز مه وایه ښه سړی چاته معاملې نه مخکې او زیات بېوقوف سړی چې نه پېژنې ګوتې وړي پوزې له د خولې نه مخکې او د پښتنو د ضد خبره واوره زغلوي خر د کارولې نه مخکې